پخواني چارواکي له فاریاب وروسته د خلکو پاڅون نورو ولایتونو ته غځېدلی. طالبان وایي دوی په ټول افغانستان واکمن دي، هیڅ ځای کې ناامنۍ ته اجازه نه ورکوي او که څوک یې دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام پر وړاندې پاڅون وکړي له منځه به یې وړل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې له وروستیو ناکراریو او د غځېدو په اړه نورو ولایتونو ته د مخکني حکومت د ځینو چارواکو د څرګندونو په غبرګون کې ازادۍ راډیو ته وکړې. مجاهد ویل موږ پر ټولو سیمو پوره تسلط لرو، هیڅ ځای کې موږ بې امنۍ ته اجازه نه ورکوو. زموږ ځواکونه په ولایتونو کې ډیر منظم او قوي دي. که هر څوک له حالاتو سوء استفاده کول وغواړي د دښمن سره لاس یو کړي یا د نظام پر وړاندې د بغاوت هڅه وکړي، مجاهدین یې پر وړاندې قطعي غبرګون لري او په کم وخت کې به له منځه وړل کیږي. ښاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې یوه نیونه شوې وه. د عبدالرؤف په نوم د یو ماشوم د تښتونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شوو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې اوس وضعیت کنټرول کې شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدم عالم چې مخکې فاریاب کې د طالبانو د نظامي کمیسیون مشر و د نیونې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې امله په وسلوالو نښتو کې 2 کسان وژل شوي هم دي، خو دا خبره رسما نه ده تایید شوې. لاریون کوونکو د مخدم عالم خوشي کېدل غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وثیق ازادۍ راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی، خو د مخدوم عالم یو نږدې ملګري انصارالحق بیا ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې نوموړی نه دی خوشي شوی. اخوا د مخکني حکومت ځینې چارواکي وایي د خلکو پاڅون نورو ولایتونو ته هم غځېدلی او لرې نه چې خلک په 10-12 نورو ولایتونو کې هم د طالبانو پر وړاندې راپاڅېږي. له ډلې د افغانستان د ګوښه شوي رئیس جمهور مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. ښاغلي صالح دا هم لیکلي چې د بادغیس په ابکمریو او قادس ولسوالۍ کې هم خلکو د طالبانو پر وړاندې پاڅون کړی او له سیمې ایستې دي، خو ذبیح الله مجاهد بیا دا افواهات ګڼي. همداراز د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل په یو ټویټ کې ویلي د طالبانو کړنو او اعمالو ته په پام سره به د دوی پر وړاندې پاڅونونه ډېر ژر له 10 تر 12 ولایتونو پورې وغځېږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون مشر شکریه بارکزي هم وایي که طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپله واکمني وغځوي. نوموړي زیاتوي اوسنی امنیتي وضعیت اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په کتو زه ویلی شم که طالبان خپل اوسني چلند ته ادامه ورکړي یعنې طبیعي خبره ده چې دوی او د دوی کړنې به د افغانستان د خلکو له غبرګون سره مخامخ کیږي. اغلې بارکزی وایي د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوند د قوم او مذهب پر بنسټ یې انډول په پام کې نه دی نیولی. هغه ادعاوې چې طالبانو مخکې رد کړي دي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقي تېره اونۍ ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له 2 غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلي، خو په ملي مقاومت جبهه کې د سرچینو رسنۍ ته ویلي د دواړو خواو ترمنځ د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي بریالي شوي.